د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مرګورو کې عاجزي و، په امارت اسلامي په مرګورو کې عاجزي ده، خاکساري ده، تواضع ده. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مرګورو کې مسکنت فقر و فقر. د امارت اسلامي مرګري دومره مسکینان، تاسو ته پته ده چې د نوبت نه برالي 3 میاشتې 4 میاشتې په نوبت کې و، چې رابلې بیا بیا روزانه کول، لاسونه بیا په چا باندې تڼاک. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تبوک تکلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره حضرت صحابه کرام مرګري سو، خو په دې مرګورو کې حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ هم ورسره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته معاذ مرا سره ولی وای ته بدل تزما جانشین یې مدینه منوره کې صحابه او ته بل منځ ورکړي، دا چارې به مخته وړي. حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ شاته پاتې شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تبوک کې 50 شپې تېرې کړې. د تبوک نه را روان دي، حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ خبر شو، مخته ورته راووته استقبال ته د مجاهدینو استقبال سنت دی، مخته راووته. چې راووته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورسره روغبړ کوي. د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه دا لاسونه تڼاکې سوي دي، دا تڼاکې بیا پټاو سوي دي، بیا دا ځایونه دی کلک کلک دي. پیغمبر علیه السلام یې لاس داسې واړوي، معاذ دا ولې ته یا رسول الله ما به د ماپښین تر لمانځه پورې دا کارونه د خلکو کول ماپښین د لمانځه وروسته مې د بچیانو نفقه برابرول، مخامخ باغ دی، دې باغ کې به مې په تبر باندې درختې ماتولې، لاسونه مې تڼاک سوه، د بچیانو نفقه مې ګټل. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لاسونه راپورته که مچک، رسول الله د صحابي لاس مچک. الله اکبر. د مجاهد لاس رسول الله مچي، څومره قدردان دی مجاهد. زموږ مرګرو به هم چې تشکیل کې به وخت به تیر کې، وخت به پوره سو، چې رابلې بیا بیا روزانه کوله. غریب لاسونه به مبارکان تڼاکې وکړي. چې کله ناکله به بیا د اربکیانو توپکیانو امریکایانو ونیوي، نو خپل لاسونه به ورته پیش کول. د مجاهد داسې کلک لاسونه یې تڼاکې سوي په کار، زه کارګر یم روزانه کوم. دا به ورته پیش کول. دا د مسکنت حال دی که نه. زه د یو شهید مور پلار له ورغلم، ملګري هم را سره وو مجاهدین. ما ته وایي چې دا خو دا مجاهد شهید شوی دی، نو ورته ورکړل پکار دی. موږ چې راغلو کوټه کې کښېنستو، پلار یې راغلی روغبړ یې را سره وکړي، مور یې راغله روغبړ یې را سره وکړي، ستړی مسم ورسره وکړي. چې کله مې خبر ورکړي مور یې وژړه، په پوړنې اوښکې پاکولې، ژړلی. ما ویل اجاړې ولې ژاړې؟ دا خو ستا زوی و، بار بار جهاد ته تللی دی، د دې دپاره جنګ یې دی چې الله پاک ځینې راضي سي، الله پاک سپېڅلی شهادت ورکړي. ول پر شهادت نه ژاړه. ما ورته ویل ولې؟ ول ژاړم پر دې ماته د تلو صحنه رایاد شوه، چې کله تلي جهاد ته ماته هغه صحنه هغه ګړی رایاد شو. مال څنګه؟ ول دی زما سره په خونه کې ناست و، زوی چې د مور سره څنګه ناز کوي دا ناز یې را سره کوي. بیا چې کله رخصتېدی ماته وویل، وایي موره زما څه 1 روپۍ هم نسته، نو که لږ روپۍ در سره یې ماته یې راکړه، زه جهاد ته ځم. وایي ما ورته ویل زویه مور دې ستا بلا واخلي، په الله قسم کوي ورکړي. زموږ مجاهدین داسې. بیا چې کله راووتې د سرای غولې ته، وایي زه پسې راووتم، پلار ته مې غږ وکړي چې سړی دی خو ځي جهاد ته. پلار یې راووتې، وایي ما ورته ویله که لږ روپۍ در سره یې ورکړه،
وای پلار یې وویل روپۍ مې د څه وې نن روزانې ته نه یم تللی ولاکه راسره چې در کور وتې 2-3 واره یې ما ته وکتل کاشکې خو ما یو څو روپۍ درته ورکړي دغه زموږ حالت دی ګوري د مسکنت و د فقر مې دغه حال د دغه اتل مجاهد حضور به د الله تعالی و حضور تکیږي د حشرګاه په میدان دا مجاهد به خپل سپېڅلې ځواني خپل سپېڅلې وینه راوړي هغه څوک به در ګریوان نیسي چې ولې دې ظالمه زما د وینې سره خیانت کاوه الله رب العزت دې داسې نه کوي چې موږ به د دې مظلومو وینو سره خائنان جوړېږو مجاهد خپله ځواني خپله پاکه وینه نظرانه کړه ګورئ مجاهدینو په الله قسم ما ډېر په امارت کې کتلي دي زموږ نظامي مجاهدینو چې څنګه قرباني الله پاک غوښته هغسې یې ورکړه په امتحان کې الله پاک کامیابه کړه اوس امتحان په ما وتا دی چې پاته سو ما وتا ګوره چې الله پاک په موږ څه کوي کاش خو موږ هم شهیدان سوي وای په دې سخت امتحان کې الله پاک راوستو داسې خلک هم په نن عصر کې شته چې د مجاهد قدر نه کوي نعره تکبیر نعره تکبیر زما د هغه چا څه ګیله نه ده چې مجاهد نه پېژني هغه څه پېژني مجاهد هغه څوک چې مجاهد پېژني شهید پېژني بیا د مجاهد قدر نه کوي د مجاهد د شهید د وینې قدر نه کوي ګیله د هغه چا نه ده د پردو نه به سړی څه ګیله کوي ګیله خو د خپلوانو نه کېږي زموږ دغه حالت د مسکنت و دا یوه بېلګه مې درته راوړه زموږ ملګري داسې و الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ملګرو ته دریم یو دا صفت ورکړی و چې پوهان و عالمان و په هغه سب کې حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په هغه سب کې حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په هغه سب کې حضرت علی کرم الله وجهه د بدر څومره قدردان صحابه کرام دي لوی لوی کبار صحابه موجود دا پوهان خلق و د امارت اسلامی مرګري مشران دا ټول علما او الحمدلله ټول پوهان خلق دا د پوهانو صف الله جل جلاله متکبر په متواضع وغورځوي الله رب العزت هغه ناپوه په پوهانو باندې مات کوي الله رب العزت هغه مالدار قوت په مسکینانو باندې مات کوي دا الله پاک څونه غټ رحم دومره متکبرین و دا خلک ګوري دا امریکایان دا د ابو جهل مرګري پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د جنگ د بدر جنگ ختم سو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وای څوک به د ابو جهل حال راوړي چې څنګه دی په صحابه کرامو کې متواضع صحابي د کت نقشنی صحابي د بدن نه ډنګر صحابي حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا مبارک صحابي و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله زبی راوړه دا هغه صحابي دی ګور یاد ساتي په ټول زړه کې یوه ذره تکبر نه دی پیدا شوی
دومره متواضع. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې ورغلی دی په دی حال کې و چې روح پکې کلی سا پکې کله وراتله عمل نه دی درژیره یې ټینګ کړي سر یې راپورته کړي ده ورته سترګې روڼې کړې څه کوې وایي سر دې پرې کوم دومره متکبر و په هغه حال کې ورته وایي وایي ستاسو پیغمبر ته وایي چې پخوا مې څونه دښمني اوس مې در هغه در سره زیات نعوذ بالله من ذلک دومره ستر کافر هغه ورته وایي چې پخوا ستا دښمنۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاوان نه ورسولی اوس به بیخي نسي رسولی وایي بزګرانو مړ کړم خپلو تربرو مړ کړم در ما تاسو غټ سړی نه دی وژلی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ سر ځینې پرې کړي د پیغمبر علیه السلام سر مخته یې د ابو جهل سر وغورځوي د ابو جهل سر یې راوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخته یې وغورځوي یا رسول الله هذا رأس عدو الله وعدوك دا د الله د دشمن سر دی دا ستا د دشمن سر دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د بدر څاکې وغورځوي ابو جهل سره د سره یې څا ته واچوي 24 کسان یې پکې واچوي الله پاک هغه جنگ کې صحابه کرام کامیاب الله رب العزت هغه لوی قوت وغورځوي په دې کمزورو صحابه کرامو باندې چې ظاهري مالیات ظاهري مادیات یې کمزوري وي الله تبارک وتعالی زموږ استاسو د مرګرو په لاسو زموږ استاسو په لاسو باندې دغه لوی قوت امریکا ماته ناټو یې ماته که ایساف یې مات کړي دا د الله تعالی لورونه وه د الله تعالی پیرزوینه وه د الله تعالی اعزاز و چې موږ تاسو ته یې راکړي اوس پر دې باندې د الله رب العزت شکر ادا کول پکار دی د الله تعالی حمد و ثنا ویل پکار دی ګورې